السلام علیکم. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. په دې هیله چې د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره روانې وي. د ټولنې او روزنې خبرونه د وړاندې کول ته زه فرید الله خیال راغلم. درنو اوریدونکو په دغه خبرونه کې به د ځل د عمومي زده کړو پر اهمیت او همدغه راز د لوړ زده کړو پر مهموالي او د دې ترڅنګ د کانکور ازموینې په تړاو هم له تاسو سره معلومات شریک کړو. په خبرونه کې را سره د هلمند پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد الحاج مفتي شیر احمد عاجز ملما دی. مفتي صاحب ستړي مشه په خیر خبرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. صدق الله العلي العظيم. قدر من خیال صاحب تاسو محترم او تاسو د طریقې څخه تاسو ټولو عزتمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. الله پاک تاسو او د ټول عافیت کې ولري او الله پاک مو زموږ سره ټول مشکلات وساته. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه مفتي صاحب کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله او خپل معلومات د خبرونه لاره اوریدونکو سره شریکوي. خیر اوسې د تاسو او تاسو د دې عزتمن ټولنې پر مور باندې حق دی ترڅو هغه ته عامه په هوای ورکول شي. ځکه چې انسان ته خپل علمي اهداف په نشه سي به هر انسان د هغه کوشش کوي چې هغه هدف ځان ته حاصل کړي او د ټولنې یو بریالي انسان ووسی. ډیر زیات مننه مفتي صاحب. کپالي لدینه وکړو چې عمومي زده کړه څه ده او د زده کوونکو په بنسټیزه روزنه کې څه رول لري؟ قدرمن ورور علمي اهداف او علمي زده کړه دا هغه تعلیمي بهیر دی چې د انسان بنسټیز فکر، پوهه او مهارتونه پیاوړي کوي او غښتلي کوي. په دې کې لوستل، لیکل، حساب، ټولنیز مهارتونه، اخلاقی ارزښتونه دا ټول پکې شامل دي. دا یو دراز بحث دی او د اساس د پښتنه کې چې په بنسټیز شکل باندې او خصوصي او اصلي شکل کې جواب کړی ممکن یو جلد کتاب ونیسي. خو بیا په لنډ او شکل باندې راځم. دا زده کوونکو ته د شخصیت جوړونې او د فکر د پراختیا او د راتلونکي ژوند لپاره د چمتووالي یو اساس جوړي. په دې وجه باندې عمومي زده کړې ذاتي مهمه دي او دا د انسان یو اساسي ضرورت بلل کیږي. بله ډیر زیات مننه مفتي صاحب. د مکتب نصاب په کومو مهمو مهارتونو تمرکز کوي؟ عزتمن موږ تاسو په هیڅ چې د ټول زده کړو لپاره مکتب او یا د مدرسې اساس چې هغه د لومړنۍ زده کړې دي دا د تعلیم لومړنۍ تعهدونه تشکیلوي. نو د مکتب نصاب په لاندې مهارتونو باندې تمرکز کوي. لومړی لیک او لوست چې دا هغه څه دي چې یو علمي ویان دی د لپاره. لیک او لوست دا ډیر ضرور دي. دغه شانته ریاضي او منطقي فکر، دغه شانته انسان ته انتقادي فکر او انتقادي تحلیل هغه انسان ته وبخشي او انتقالي ټولنیز او اخلاقی ارزښتونه و انسان ته دا په مکتب په نصاب کې مهم او اساسي دی. باید تمرکز ور باندې وسی. د ستونزو حل دا یو تحلیل او انسان ته قوت دی ورکي او دغه شانته بنسټیز ساينسي پوهه او دغه ضرورتونه دي چې تورته نور چې هغه د مکتب د نصاب باید تمرکز ور باندې وسی او د دې طریقه څخه دغه اړتیاوي پوره سي. بله ډیر زیات مننه. ښوونکي څنګه کولای شي د زده کوونکو د زده کړې کیفیت لوړ کړي؟ لومړی خو دا شوی چې ښوونکی د خپل محصل د لپاره د خپل شاګرد د لپاره د یو روحاني طبيب او معالج حیثیت لري. هغه څه چې ښوونکی ته معلومیږي هغه بل څه چاته نه معلومیږي. نو ښوونکی کولای شي چې په خپل هغه پوهه باندې چې د خپل شاګرد او محصل په اړه باندې لري ډیر مهارتونه په لار باندې واچي. خو دا غږ د جملې څخه یو شی باید داسې وکړي چې ښوونکی باید نوښتګر تدریسي میتود وکاروي ترڅو د خپل د علمي بودیجه، علمي سرمایه چې د سره وسره ده د یو کولای شي چې دا خپل ګران محصل ته انتقال کړي. بل د زده کوونکو هغه دغه علمي فعالیتونو ته راهڅول او د هغوی داخلي حرکت په کار باندې اچول. د زده کوونکو پر دې توپیرونو ته په پام، د هغوی استعدادونو ته په پام باید د هغوی کې د خپل تدریس داسې عیار کې چې هغه په سم کې د هر شاګرد ته د منلو او د پوهېدلو قابل وي.
او بل دا شانته دوامدار ارزونه باید استاد د خپل درسو وکي او د هغه فیډبک ورکول ترڅو د خپل ارزونه په نتیجه کې د پدې باندې پوسي چې زما محصل په څه کوم اندازه باندې زما څخه راځي دي کوم ستونزې لري او د باید پاینده کې خپل راتلونکو ستونزو ته او په تیر سمستر کې د پتیر مضمون کې بعض ستونزې درلودلې پر روان تدریس کې وهغه ستونزو ته متوجه کېدل او هغه لمن زوړل او دا غشان ته باید بریالي شوونکي په خپل درسي تګلارې کې باید د عملی مثالونه عملی دا غشان ته عملی فعالیتونه ولري ترڅو محصل هم په دې کې ژوندۍ وساتل شي او هغه په دغه طریقه کې بیا د خپل ستونزو حلولو ته پاینده کې یو بریالي او غښتلی انسان پاتې شي. بله ډیره زیاته مننه. د مکتب دوره څنګه د زده کوونکو فکري او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابروي؟ مکتب خو زده کوونکو ته بیلابیل فرصتونه برابروي او هغه مکتب دی او هغه لومړنۍ زده کړې دي چې انسان ته د آینده اوږده امیدونه ورکوي. نو باید د مکتب په دوره کې زده کوونکي خپل فکري او ټولنیز پرمختګ ته داسې زمینه برابره کړي خپل فکر ته وده ورکړي، له نورو سره اړیکې جوړې کړي، د ټولنې سره په ارتباط کې پاتې شي او دا غشانته د مکتب محصل یا شاګرد باید د ګډ کار مهارت زده کړي چې زه څنګه په ټولنه کې فعال او ګډ کار کولای شم، په دې معنی چې زه د بل په ستونزو کې څنګه شریک پاتې کېدلی شم چې هغه لپاره یو کومکی لاس جوړ شم او ټولنه زما سره څنګه کولای شي زما سره ګډ کار وکړي او دغه د ټولنې د لپاره په شریک باندې یو فقار جوړ کړي، د ملا تیر جوړ کړي ترڅو د ټولنې درانه بارونه ور باندې یوړل شي. دغه شانته باید د مکتب شاګرد ته د مسؤلیت احساس باید ورکول شي او احساس ورته پیدا شي. دغه شانته د ټولنې غړي په توګه خپل ځان وپیژني چې زه د ټولنې یو وګړی یم او زه په ټولنه کې کوم مسؤلیت لرم، ټولنه زما څخه به توقع لري، زه د ټولنې لپاره باید څوک پاتې شم، سکنه یو ته پاتې شم او کدا سي بیگانه او پردی ورڅخه پاتې شم. نو دا هغه څه دی. بله ډیر زیات مننه ښاغلی مفتي صاحب. لوړ زده کړې څه ته ویل کېږي او ولې مهمې دي؟ قدرمن ورونه لوړ زده کړې هغه زده کړې دي چې له مکتب وروسته پیلېږي. په پوهنتونونو کې او دغه شانته په مؤسساتو کې دا زده کړې ترسره کېږي، خو مهموالی په دې کې دی چې د پوهنتون زده کړې هغه انسان متخصص جوړوي او کولای شي چې د خپل تخصصي پوهه او مهارتونه هغه پیاوړي کړي په پوهنتون کې، مسلکي مهارتونه پیاوړي او قوي او غښتلي کړي. د کار فرصتونه په پوهنتون کې د پوهنتوني زده کړو سره دا زیاتېږي او په وجود باندې راځي. دغه شانته د ټولنې په پرمختګ کې لوړ زده کړې او د لوړ زده کړو مهارتونه هغه د ټولنې په پرمختګ کې مرسته کوي او دا یو کوم څه وګورو په جهان کې چې کوم انسانان بریالي انسانان بلل کېږي او خپل اهداف ته رسیدلي دي، هغه خلک دي چې هغه د پوهنتون د خوا د لوړ زده کړو د څخه د راپارغ کېدو په نتیجه کې کوم عرصه کې وګورو کاغه پرمختللي انجنیران لري، که پرمختللي اقتصاد پوهان لري، که پرمختللي مسلکي خلک لري، په هر عرصه او هر زاویه کې لري، هغه د پوهنتون تولید دی. کچېرې پوهنتون ونه وسی نو بیا به ټولنه په ورسته کې پاته او همیشه به د بل د لاس محتاج وي. بله ډیر زیات مننه. پوهنتون څه ته ویل کېږي او د محصلینو لپاره کوم علمي او مسلکي فرصتونه برابروي؟ قدرمن وروره پوهنتون هغه علمي بنسټ او نهاد دی چې لوړ تعلیم وړاندې کوي. دا د محصلینو لاندې فرصتونه برابروي، یعنی په دې چتر لاندې محصلین کولای شي چې دغه لاندې فرصتونه او دغه مهارتونه ځان ته حاصل کړي. په پوهنتون کې تخصصي زده کړه کیږي. کوم تاسو وګورئ په پوهنتون کې بیلې رشتې دي او د هغه رشتو په انتخاب باندې بیا ګران محصلین د ګران هیواد لپاره بیا په هغه عرصه کې خادمان او د فعالیت کوونکي پاتې کېدلی شي. دغه شانته ټول څېړنیز فعالیتونه دا هغه څه دي چې د دنیا مخ وخت باندې بدلیږي. دنیا پر څېړنو باندې ولاړه ده، په د دیني علوم او شرعي علوم څخه سیوا اخوته نور علوم چې هغه ټول پر څېړنه باندې ولاړ دي. څېړنه هغه څه دي چې موږ ته د ټولنې ستونزې په ګوته کوي او بیا موږ کولای شو چې هغه د لپاره چمتووالی او آمادګي ونیسو. دغه شانته په پوهنتون کې عملی تجربه په لار باندې لویږي، لکه متاسو ګور لابراتوارونه دي او
د تورته نور څه هغه چې مرته عملی تجربه په لاس باندې راکړي مسلکی اړیکې په پونتون مرته په واقع راکړي دا شانته د کار او بازار ته چمتواله مرته راکړي یعنی د ټولنې څه ضرورت دی د ټولنې د بازار زموږ څخه د کم تولید ضرورت دی موږ په کوم عرصه کې باید پوند خپل ټولنې ته د هغه د غوښتنو سره برابر موږ هغه ته ځان عرضه کو خپل شاګرد عرضه کو ترڅو د ټولنې وښکي ور باندې وچسي او ټولنه د خوشحالي احساس وکړي. بله ډیر زیات مننه. محصلین څنګه کولای شي د خپل خواخي رشته په سمه توګه انتخاب کړي؟ دا چې د محصل لپاره خپل رشته ډیره مهمه ده او رشته باید د چې په دا ډول باندې انتخاب هم نشي باید د هغه لپاره ډیر غور او فکر وسی خو زه څو یو سپارښتنه په دې اړه باندې لرم ګران محصل ته چې هغه غواړي چې خپل رشته په سمه توګه باندې انتخاب کړي. اول خپل علاقه او ورتیا دا وپیژني دا علاقه څومره ده او د علاقه او د ورتیا تر مابین څومره مساحت ستا څومره سره ورتواله لري او یا نه. دوهم د بازار اړتیاوې وڅېړي. یو ګران محصل دی غواړي چې په ټولنه کې په آینده کې د یو په کار څوک پاتې سي او د ټولنې په درد باندې خړلې په څوک پاتې سي هغه کولای شي چې د بازار اړتیاوې وپیژني د ټولنې اړتیاوې وپیژني چې زما ټولنه په کوم عرصه کې زیاته اړتیا لري ترڅو زه په هغه کې د یو خادم په حیث باندې او یو فعال انسان بیا په آینده کې پاتې سم. دا شانته درېمه خبره چې محصل کولای شي چې خپل رشته په سمه توګه باندې انتخاب کړي د ټولنې د هغه خلکو سره چې هغه د ټولنې سره شناخته خلک دي د هغه سره مشورې وکړي چې کوم څوک چې ټولنه پیژني د ټولنې پر شابهنه پرتی ستونزې پیژني ګران محصل باید دغه سره مشوره وکړي خو مشوره د هر چا سره کول په کار نه دي مشوره خپل خلک لري او هغه څوک چې هغه په دغه عرصه کې متخصص پاتې شوی دي د ټولنې ضرورتونه پیژني فرصتونه پیژني تهدیدونه پیژني هغه ته باید د لومړیتوب ورکړي دغه څخه مشوره وغواړي. او څلورم صورت دا دی د هر رشته په اړه باندې باید معلومات ترلاسه کړي کدا هر رشته د کوم امتیازات لري څه ګټه لري کوم مصلحتونه دي کوم ضرورتونه دي دا باید ګران محصل وپیژني. پنځم صورت د اوږدمهاله هدفونو په اساس پریکړه وکړي د اوس د یو څوک دی محور څه امتیاز په لاس ورزي یا شپږ میاشتې کې کوم فرصت په لاس ورزي او څه امتیاز یا کړنه امتیاز خو زموږ همیشه کې شاګردان تم توصیه دی چې تاسو کوشش وکړئ هدف وژد ولرئ یعنی کچې رستاسي هدف تاسو هر څومره لوړ هدف ورکوي په هغه اندازه باندې به تاسو د ټولنې بریالي انسانان پاتې سوي است. ځکه خیال سره محترم و ګران محصلین ته شاګردان ته په توصیه کوم دا وایم و هدف اسمان ورکوي برکت تر ورځې پورته سوي سم ډیر لوړ است یعنی ټیټ هدف باید ورنه کول سي هدف باید لوړ ورکول سي او هغه هدف ته پر رسیدو باندې باید خپل پراتوان مصرف سي کله چې هدف لوړیږي بیا موږ هغه هدف ته خپل پرکار کړی خو هغه هدف ته ونه رسیږو هم بیا هم ډیر پورته سي انسان اوس. بله ډیر زیات مننه ښاغلی مفتي صاحب. د پوهنتون زده کړې څنګه د عملي مهارتونو پیاوړتیا کې مرسته کوي؟ پوهنتون خو د ټولو پرمختګونو لپاره کلی ده او د ټولو ظرفیتونو د پورته کېدو لپاره یو اساسي شی دی او پوهنتون هغه څه دی چې د ټولنې او د یو هیواد امیدونه ورسره پرکېږي نو په هغه اساس باندې کولای شو چې دا وایو د پوهنتون زده کړې د عملی مهارتونو په پیاوړتیا کې داسې مرسته کوي چې هغه لابراتواري او عملی درسونه وړاندې کوي. پوهنتون عملی کولای شي چې یو محصل په یو عرصه کې ولوبېږي ترڅو د هغه دغه زاویه په یا د هغه فرصت په برابرولو کې د استاد هم د سره کومکی پاتې شي د ټولنې هم د سره پاتې شي بیلو بیلو مسلکونو خاوندان دغه سره د لابراتواري تشخیصاتو په نتیجه کې عملی درسونو ته ورسیږي او ترڅو په عملی شکل باندې وکولای شي چې خپل ضرورتونه پوره کړي. دغه شانته انټرنشیپونه یا دغه ورځنی عملیاتي کارونه دا هم په پوهنتون کې کیږي. متاسو ګورو د پوهنتون بیلي بیلي پوهنځي هغه هر پوهنځي د خپل رشته د محصل سره عملی کارونه ورسره کوي استاد په خدمت کې او استاد د محصلینو دغه ستونزې حلي په دې کې ورسره همکار وي. دغه شانته د پروژو کار ته فرصت برابر یا دغه شانته پوهنتون د ستونزو حل کې عملی تمرین دی واکي.
که هر څوک په هر عرصه کې ستونزه ولري نو دوی کولی شي چې په هغه کې په تمریني ډول باندې خپل کار تر سره کړي، خپل یو عملیاتي پروسه ته ځان ورسوي او په هغه کې ولوبېږي، کار وکړي. نو پوهنتون هغه د په اړه باندې ځانګړی مقام لري. بله ډېره زیات مننه. کانکور ازموینه څه ده او څنګه تر سره کیږي؟ قدرمنه د کانکور ازموینه دا یو ملي ازموینه ده چې زده کوونکي د پوهنتون د داخلېدو لپاره جوړوي او زده کوونکو ته د لپاره فرصت برابروي. دا ازموینه عموما د بیلابیلو مضامینو پوښتنې لري، د نمرو په اساس باندې محصلین بیلابیلو پوهنځیو ته معرفي کیږي او د خپل دغه ازموینه د پارچو سره چې د جواب کړی دي د هغو په اساس باندې د هغه موخې ټاکل کیږي چې او د هغه څوک چې د هغه رشته چې دی ورته مخامخ دی هغه خپل رشته ته به د همدې جواب شوی پارچې په نتیجه کې رسیږي. بله او د کانکور ازموینې اهمیت د لوړ زده کړو لپاره څه دی؟ کانکور ډیر مهم دی ځکه کانکور هغه څه دی چې د پوهنتون داخلي معیار ټاکي. موږ کولای شو چې د کانکور د ازموینې په نتیجه کې د پوهنتون هغه لوړ معیار وټاکو، د زده کوونکو وړتیا ارزوي، یعنی د پوهنتون کې چې کله یو محصل جذبېږي د کانکور د ازموینې د لارې نو بیا کانکور کې هغه محصل چې په کوم انداز باندې دی بریالی کېږي هغه د ارزونه د کانکور د لارې کېدلی شي. بیا په پوهنتون کې بیلابیلې پوهنځي او بیلابیلې رشتې د هغو انتخاب د کانکور د ازموینې د پایلې او نتیجې څخه کېدلی شي. نو په دې وجه باندې کانکور ازموینه دا ډیره مهمه ده او د محصل لپاره دا یو مهم فرصت او مهم کار بلل کېږي. بله ډېره زیات مننه. زده کوونکي څنګه کولی شي د کانکور لپاره اغېزمن چمتووالی ونیسي؟ دا چې د کانکور ازموینه دا د محصل لپاره په یو لحاظ باندې وایو دا د لپاره یو فرصت هم دی، خو په عین حالت کې د لپاره یو سخت پروسه هم ده. د دې سخت پروسې لپاره باید ګران محصل هغه بیلابیل چمتووالی ولري. یو دا چې باید محصل د خپل ځان لپاره منظم درسي پلان جوړ کړي. څنګه کولای سم ماته میاشت 2-3-5 پاتې دي د کانکور د ازموینې لپاره، زه باید خپل د درسو هغه شالید مخینه څنګه باید هغه ته څنګه پلان جوړ کړم او منظم مطالعه څنګه باید پکې ولرم. باید محصل د خپل ځان سره تکرار او تمرین دا زیات کړي او د خپل فرصتونه د لاس ور نه کړي او خپل د قیمتي وخت بې ځایه مصرف نه کړي. دا شانته د چې د مکتب په دوره کې تیری ازموینې ورکړې دي د هغو پوښتنې د خپل ځان سره بیا راوګرځي او د خپل ځان سره تکرار کړي او هغه پوښتنې چې بیا به د لپاره د کانکور په ازموینه کې هم هغه پوښتنې راوړل کېږي. کچېرې په کوم ځای کې د محصل لپاره سخته باید د ښوونکو څخه مرسته وغواړي. هغه ځکه چې کوم مضمون کې د ستونزې ولري او یا د تیرو مضامینو کې یو مضمون د لپاره سخت دی او د بیریږي چې ممکن دغه پوښتنې په د کانکور په ازموینه کې راوړل شي، نو هغه مخکې د خپل استادانو سره شریک کی او د هغه څخه په دې اړه کومک وغواړي. او دغه شانته محصل کولای شي چې د کانکور لپاره اغیزمن چمتووالی ونیسي، خپل وخت په سمه توګه تنظیم. نو په دې وجه کله چې د خپل وخت سم تنظیموي وخت هغه څه دی کې د خیال وساتي بیا به ان شاء الله د خیال ساتي. ډېر زیات مننه مفتي صاحب. وړاندې تر دې چې د عمومي کانکور ازموینه ورکړي نورې ازموینې دوی ته څومره مهمې دي؟ په دې برخه کې باید د دوی ګډون څه ډول وي؟ کله چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیسي نو په دې اساس باندې ازموینې باید دی ولري او د هغه لپاره بیا د کولای شي په شریک باندې محصلین ته مابین ګروپي کارونه د دې ملګري د دې قریبانې د دې دوستانې د دې استادانې هغه کولای شي چې هغه څخه د رسمي ازموینې د پیل څخه مخکې هم د داسې تدابیري او تمریني ازموینې ولري او په هغه کې تکرارونه ولري. په خپل یعنی کولای شي چې په خپل کې سوالونه یو د بل سره جوړ کړي او په خپل باندې یو ازموینه جوړه کی ترڅو هغه څه ته چمتووالی ونیسي چې د دې لپاره بیا په مخ کې راځي. نو دا ډیر مهم دی په هر لحاظ باندې چې کېدلی شي باید محصل د دې څخه غفلت ونه کړي، په هر لحاظ چې آمادګي کېدلی شي باید وکړي. بله ډیر زیات مننه مفتي صاحب. ځنې وخت زده کوونکي د کانکور د ازموینې څخه بیره لري
یا په انتخابونو کې دوی اشتباه کړی وي د ترڅنګ یا هغه کومې پوښتنې چې ورته راځي هغه په صحیح ډول نه وي تورې کړي نو د دې لپاره کوم تمرینونه دوی باید وکړي؟ قدرمن ورور دی چې کله د کانکور د ازموینې څخه بیره لري دا بیره باید په دې معنا نه وي چې د کانکور څخه یعنی خپل ځان خپل استعداد ټیټ ورته معلومیږي او ځان دغه اهل نه بولي د ستونزو څخه بیریږي دا بیره باید په دې معنا نه وي کدا وینو بیا مناسب نه ده د محصل لپاره خو محصل ته په بل لحاظ باندې بیره چې هغه باید داسې ورسره وي چې دوی واغه ته پر آمادګي ولري او دغه د لپاره چمتوالي ولري ځکه چې څوک وبېریږي هغه به مناسب چمتوالي نسی نو د دې لپاره باید ګران محصلین خپل روحیه د لاس ورنکي او دا همدا ګران محصلین دي چې دوی به د ټولنې آینده تشکیلي او هغه به جوړیږي نو دوی باید کوشش د دې وکړي چې پر چمتوالي ونسی د پر چمتوالي سره هغه څه چې دوی غواړي په لاس راوي هغه باید د خپل دغه چمتوالي پر اساس باندې او د خپل کار یو نتیجه د الله تر فضل ورسته وبولي خو یو شی دا چې کله چې دوی د کانکور کې الته د سوالونو خانې سمېتوري مخکې باید د لارښود استادانو څخه دغه همکاري وغواړي کومک وغواړي او دغه په اړه باندې پوهاوی ترلاسه کړي ځکه دغه د ازموینه د کانکور لپاره د برخلیک ټاکي نو دغه یو مناسب برخلیک چې کله په لاس باندې راځي هغه باید په هر عرصه کې د خپل معلومات ترلاسه کړي وسی هم چمتووالی د کتابو ولري او هم د خپل ازموینې لپاره چې هغه د ازموینې داخلي صحنه ده د هغه په اړه باندې باید د معلومات درلودلې وسی او دغه شان ته مخکې د باید د خپل رشتې په انتخاب کې مخکې ول چې د باید مشورې کړي وي او دغه لپاره هغه د کانکور د ازموینې چې کوم طرز العمل دی دغه په اړه باندې خپل ځان ته پوهاوی حاصل کړي وسی بیا به ان شاء الله ورته مشکل نه وي بله ډېر زیات مننه مفتي صاحب چیرته مخکې دوی تمرین نه وای کړی یا ازمایښتي ازموینې نه وي ورکړې بیا د کانکور عمومي کانکور ازموینې په صحنه کې د ستونزو سره مخ کیږي کومې ستونزې دوی ته زیږولی شي نو اشکار خبر ده چې دوی به دغه کانکور لپاره بریالي محصلین نه پاتې کیږي او د خپل اوغه موخ او اهداف څخه به پات راغلي وي او په خپل وزور به هغه صحنه ته الوتنه نشي کولای کوم محصلینو چې هغه مخکې څخه آمادګي کړې ده او هغه پر خپل ځان باندې ازمایښتي ازموینې اخیستې وي او خپل وخت قدر ورکړي او خپل مطالعات ته تکراری تمرینی ازموینې کړې وي او دغه اړه باندې خپل پرچمتواله کړي نو ښکار خبره ده ازموینه مته لپاره ده چې هغه د بریالي محصل د غیر بریالي محصل څخه بیل کی او بعض محصل به هغه چې خپل اهداف ته برسېږي خو هغه څوک چې چمتواله آمادګي نه وي کړي نو هغه به د اهداف څخه محروم پاتې کیږي کم هغه محصل چې هغه به خپل ورتیا پر به کار باندې چولې خپل آمادګي کړي نو ښکار خبره ده چې محصل به د خپل د ازموینې په نتیجه کې بریالي به د نه بریالي څخه بیلیږي بله او پیغام زده کوونکو ته څه دی نو دا چې د کانکور ازموینه ده او د ته ورته نور هغه څه دي چې د ګران محصل لپاره آینده ده نن که ګران محصل دی او شاګرد دی په آینده کې د ټولنې لپاره دی متخصص او استاد دی او د ټولنې بار به د ټولنې مسولیتونه د ټولنې امیدونه هغه ټول به د ګران محصل ته پاینده کې سترګې په لار دي نو ګران زده کوونکو ته توصیه ده چې زده کړه د ګران محصل لپاره د راتلونکي تشکیلي تل باید ګران محصلین هڅه وکړي په اخلاص او دوامدار شکل باندې زحمت د خپل زده کړو په درشل کې پر خپل ځان باندې تیر کړي ګران محصل ته توصیه ده د ستونزو مه بیریږي هغه وخت کې د بي بي سي رادیو یو خبريال ویل چې مشکلات سړی کوي ځکه کله چې انسان باندې مشکلات راځي مشکلات هغه څه دي چې د انسان څخه پاینده کې د هر څه لپاره یو آماده انسان ورڅخه جوړي بلکې د پرمختګ لپاره باید د خپل ستونزې د یو فرصت وبولي او دا غشانته محصل باید خپل هدفونه روښانه وساتي او باور ولري چې دوی کولای شي چې خپل ژوند او ټولنه په مثبت ډول باندې بدل کړي او هغه ته مثبت بدلون ورکړي نو دا غشانته ګران محصل باید د مې ورته توصیه او په دغه طریقه باندې بدی کولای شي د ټولنې لپاره هغه څوک پاتې شي چې د ټولنې امیدونه به او د ټولنې ورته امیدونه هم د دې چې دی به د ټولنې امیدونه یي بله ډېر زیات مننه مفتي صاحب د خپرونې وروستۍ پوښتنه کېدای شي چې د لوړ زده کړو ته د هڅونې په برخه کې د دیني عالمانو ښوونکو والدینو مسؤلیتونه څه دي او په دې برخه کې باید دوی کوم ګامونه پورته کړي
قدرمن وروره دینی علما مور او پلار استادان د ټولنې بنفوذ او مطرح اشخاص دا د الله تر فضل ورسته قوي اسباب دي نو باید دینی علما لکه څنګه چې توقع هم دا ده چې دینی علما د ټولنې هغه خلک دي چې د ټولنې باندې مشفق خلک دي او د ټولنې ضرورتونه هم درک کوي په سیمه علاقه کې د خپل ژوند تیری هغه باید خپل مسؤلیت ترکي او دغه شانته د ټولنې هر بچی ته دغه مفکوره انتقال کی چې دی کولای شي چې د ټولنې لپاره یو وخت یو لارښود او راهنما او د ټولنې لپاره یو فعال شخص پاتې شي دغه شانته مور پلار کولای شي چې خپل مسؤلیت په دې عرصه کې درکې مور پلار هم د الله تر فضل وروسته قوي سبب دي او د مور او پلار وظیفه یوازې دا نه ده چې دا پلار دی او دا مور د مور او پلار د لپاره چې کوم د عزت او د قدر الفاظ کول کې کاریږي یوازې فقط دا نه دي د مور او پلار د تش نوم نه دی مور پلار ډېر مسؤلیتونه لري او ټولنه کې مو د خپل ټولنې د وګړو څخه هغه پلارونه دي او مند دي دغه څخه مو خواست هم دی چې هغه باید خپل مسؤلیت درکې او د دې لپاره هغه بچي چې د دې څخه زیږیدل دي هغه بیا په آینده کې د دې لپاره ښه امید یا ښه خلک ښه جنریشن هغه وخت پاتې کېدل شي چې هغه د ټولنې لپاره یو لوست انسان ووسی او د ټولنې لپاره وزر ووسی د ټولنې پر شابه یو بار ونه وسی دغه شانته په ټولنه کې بنفوذ اشخاص هم د دې کوشش وکړي چې که څوک بيخي یو شاګرد د مکتب یا یو محصل دی یا د ټولنې یو ماشوم دی چې د زوی نه دی خو د ټولنې دی که د ورور نه دی خو د ټولنې دی که د قریب نه دی خو د ټولنې دی باید شفقت او د مینې د احساس څخه کار واخیستل شي او په هر یو شاګرد کې د ټولنې په هر بچی کې باید موږ انګیزه انتقال کو او هغه په سر باندې لاس تیر کو چې بچي مکتب ته ځي مدرسې ته ځي ډېر ښه کوي بچي باید کې به ته داسې یو ښه انسان یې داسې به ټولنه په تا باندې ویاړي داسې به د ټولنې لپاره ریحان یې او خلک به دې ساتي او د ټولنې لپاره به ازغی نه یې چې خلک باید د درېبلو هڅه کوي نو د دې لپاره باید دغه سي د هر چا مسؤلیت دی خو زموږ په ټولنه کې زه به ګیله لرم هغه دا چې کله خلک د دې په خاطر باندې چې خلک مثبت لور ته سو کې منفي فکرونه په خلکو کې ستا د چا شوارې نس زغملای او دا یو غیر مناسب غیر اسلامي فکر دی چې یو څوک دی چا سره حسد لري یا نه غواړي دغه د پاره د پرمختګ فکر وکړي نه غواړي چې هغه ته د پرمختګ لار په ځان کې ورکړي دغه څه فکرونه هغه بیا په ټولنه کې بعضی فکرونه ستا خو دا اوس هم خواسته شي راسي د خپل ټولنې د همدردي لپاره کار وکړو د خپل ټولنې د بقا لپاره د پرمختګ لپاره کار وکړو د تعلیم لپاره د دینی تعلیم لپاره عصري تعلیم لپاره دیو لپاره کار وکړو نن موږ د الله پاک مکلف بندگان او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکلف امتیان نن دا ټولنه زموږ دغه خلکو چې اوس موږ جوړ دي زموږ پر غاړه باندې ده او د دې پرمختګ نن په موږ باندې دی مسؤل به هم د الله په نسبت باندې موږ او هم به د مخلوق په نسبت باندې موږ او هم به د خپل روان نسلونو لپاره به هم موږ مسؤل یو ځکه که موږ سالم کردار ادا کو دا به د خپل ټولنې د روان نسلونو لپاره دغه مشکلات او ستونزې به هم حل کړي وي د الله په فضل باندې نو عرض مې دا و چې باید هر څوک په دې عرصه کې خپل مسؤلیت درکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او د الله تعالی رضا لپاره دا کار وکړي بلې ډېر زیات مننه مفتي صاحب محترم کور مو ودان چې بلنه مو منله خپل معلومات مو لا اوریدونکو سره شریک کړل قدرمن اوسئ وروره تاسو او تاسو اوریدونکو د الله تعالی په عزت کې ولري پر الله مسپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر زیات مننه د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو دا و د ټولنې او روزنې خبرونه تر بیا ښې چارې لوی علامه ملشه